اجمل احمدي وایي په افغانستان بانک کې تر دې وروسته پښتو ژبه نه چلیږي. سلامونه او وخت بخیر. د دې راپور په اړه د کره او تازه معلوماتو لپاره دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. د اجمل احمدي په مشرۍ د افغانستان بانک د حقوقي چارو امریت خپلو ټولو څانګو ته لیکلي مکتوب کې لیکلي دي چې راپورونه او ګزارشونه دې یوازې په دري او انګلیسي ژبو لیکي او ځینې سرچینې وایي چې په شفاهي توګه بیا ویلي دي چې پښتو نوره نه چلیږي. د دغه مکتوب یو کاپي سرخط ورځپاڼې ته په لاس ورغلی چې پکې لیکل شوي دي د 2020 کال د جینوا کنفرانس د پریکړو د عملي کولو لپاره د بانک پلانونه او سندونه باید په دري او انګلیسي ژبو دغه بانک د حقوقي چارو امریت ته ولیږي. په دغه مکتوب کې چې د وجیهې تیموري په نامه کومې سرپرستې ښځې ورباندې امضا کړې لیکل شوي دي چې در فرمت دري و انګلیسي درج نموده د افغانستان اساسي قانون پښتو او دري د افغانستان ملي ژبې بللي او امر کړی ده چې په ادارو کې د دواړو ژبو توازن ته احترام وکړل شي. پر اجمل احمدي دا تور هم پورې ده چې په بانک کې د پښتو ژبې بیخ ایستی ده. تر بلې ویډیو په لاس پرم زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.